خو تر اوسه پورې دا نه دي ویل شوي چې په څومره شمېر کې بندیان بخښل شوي دي. په دې فرمان کې هغه کسان راځي چې د میلادي کال له جنوري نه د روان 2011 کال د جون تر پایه نیول شوي وو. د یو غیر دولتي سازمان نوی راپور وایي چې په پاکستان کې د تیرو 3 کلونو سیلابونو، پوځي عملیاتو او د وسوالو فعالیتونو له کبله د زرګونو کسانو بې ځایه کېدل اسلامي افراطي ډلو ته د کسانو د جلبولو او د جګړې د امکان د زیاتولو زمینه برابره کړې. په بروکسل کې میاشته د کړکېچ نړیوالې ډلې په خپل یو نوي رپورټ کې خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې بشري کړکېچ پای ته نه دی رسېدلی. په راپورټ کې ویل شوي چې تکراریدونکو طبیعي پیښو او جګړې بشري کړکېچ رامنځته کړي چې له دې سره د ډیرو خلکو ژوند او معیشت یې له ګواښ سره مخامخ کړی چې په وړاندې د یو همغږي شوي اقدام اړتیا ده. په راپورټ کې د خبرداری هم ورکړل شوی که د ټولو بشري مرستو کوونکو هڅې همغږي نشي نو د زیانمن شویو خلکو اړتیاوې به پوره نشي. د امریکا متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست د راتلونکو ټاکنو لپاره د جمهوریت غوښتونکو د ګوند نوماند میټ رومني وویل چې د باراک اوباما تر مشرۍ لاندې په منځني ختیځ کې د جګړې ګواښ زیات شوی دی. رومني د دونۍ په ورځ په ورجینیا ایالت کې په خپله وینا کې په سیمه کې د شته تګلارې د بدلون غوښتنه وکړه. د ژمنه وکړه چې د سوریې مخالفین به د ده په وینا د امریکا متحده ایالاتو ارزښتونه تعقیبوي، په وسلو یې سمبال کړي او زیاته کړه چې په ایران باندې به لا سخت بندیزونه ولګوي. دا هم وویل چې له روسیې سره په خبرو کې به د امریکا متحده ایالاتو د میزایلو د دفاعي سیستم په اړه هیڅ راز نرمښت ونه ښیي. رومني دا هم وویل چې د باراک اوباما د ادارې لخوا د تروریستانو او نورو وسوالو پر ضد به په پراخه توګه د بې پیلوټ الوتکو کارول په هیڅ صورت د منځني ختیځ لپاره د ملي امنیت ستراتیژي بدل نشي کېدی. د روسیې رسنۍ وایي چې دغه هیواد صدراعظم دیمیتری میدویدوف به له خپل عراقي سیال نوري مالکي سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د انرژۍ او دفاعي برخو کې د همکاریو په اړه به خبرې وکړي. د کرملین د رسنیو دفتر ویلي دي چې ښاغلی مالکي به د څلورنۍ په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په پراختیا به ورسره خبرې وکړي. کرملین ویلي دي چې دواړه لوري به د سوریې د حالاتو په اړه هم خبرې وکړي. د پښتو تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا وه د دې مهال خبري مجله. تر راتلونکې خبري مجلې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. او اوس هم د نن او سبا ورځې د هوا حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې ده. کابل نن لمر د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 8 درجې. سبا کابل تیز باران د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 10 درجې. نن ننګرهار لمر د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 15 درجې. سبا ننګرهار لمر د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 12 درجې. نن کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 8 درجې. سبا کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 10 درجې. نن مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 10 درجې. سبا مزار شریف ځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 12 درجې. نن هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 10 درجې. سبا هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 14 درجې. نن پېښور لمر د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 18 درجې. سبا پېښور لمر د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 18 درجې. همدارنګه کوټه نن لمر د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 9 درجې. سبا کوټه لمر د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 10 درجې. دا د نن او سبا ورځې د هوا حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه تاسو ته وړاندې شو. نن په کابل کې افغانۍ د بهرنۍ روپۍ په وړاندې داسې بدلېدي: یو امریکایي ډالر اخیستل 2.50 افغانۍ 8 پوله، خرڅول 2.50 افغانۍ 28 پوله. یوه یورو اخیستل 28 افغانۍ 25 پوله، خرڅول 28 افغانۍ 15 پوله.
یو انګلیسي پاوند اخیستل 2 افغاني 2 پوله، خرڅول 3 افغاني 2 پوله.